مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ خلک طالبان په د امریکانو د راتګ لامل بولي زه وایم عراق ته امریکان ولې لاړل سوریې ته ولې لاړل دا نور عربي هیوادونه یې ولې په وینو باندې ولړل خو د امریکانو هدف تروریزم نه بلکې د مسلمانانو د هغوی د مضبوطه حکومتونو نړولو چې په یو تر یو څه حد امریکان پکې کامیاب شي ورشئ د صدام د عراق خلکو نه پوښتنه وکړئ چې اوس خوشحاله دي که د صدام په وخت ورشئ تاسو له لیبیا له خلکو نه پوښتنه وکړئ چې تاسو اوس خوشحاله یاستئ که د قذافي د حکومت په وخت کې دغه امریکایانو دغه مجرمینو دغه نړیوال دهشتګرد چې افغانستان ته راغلي د افغانستانو د خوښې حکومت د افغانستان د خلکو د خوښې نظام یې نسکور که همدغسې په عراق کې همدغسې په لیبیا کې همدغسې په سوریې کې د همغه خلکو د همغه ملتونو د خوښې ولسمشران یا تر داره ورسول یا ډېر په مرموز شکل باندې شهادت ورسول ورشئ تاسو دا اوس لیبیا ته لاړ شئ چې د لیبیا خلک هغه خلک چې هر ماشوم به له مور نه پیدا کېده د میاشتې $200 تنخواه تر 18 کلنۍ پورې حکومت ورکړو واده به یې چې وکړو هغه ته به کور هغه ته به وظیفه د ټولو د پوهنتونونو مصارف چې په خارج کې به سبق ویلې د لیبیا حکومت ورکړو د لیبیا حکومت د تیلو پیسې نه دي اخیستې نن هماغه د لیبیا ولس وګوره چې په کوم حالت کې ده د غربت سره لاس او ګریوان د یو د بل په مرۍ باندې چاړه یې کړه سوریه هذا القیاس ولو که د هغه چې ولسمشر به د موږ په خوښه نه وو لیکن د سوریې خلکو ته امنیت راوستی و بیا رغونه وه آبادي وه د سوریې خلک ترېنه خوشحاله وو ورسې اوس سوریه وګورې په کنډواله بدل شوی همدغه جاسوسان همدغه صالح همدغه مسعود همدغه لنډغرو همدغه د غرب پالیسټو امریکایان لابي امریکایانو ته وکړه افغانستان ته یې راوستل خپل د ګټو دپاره خپل د منافعو دپاره امریکان یې غلط کړل د افغانستان خونړۍ جګړې ته یې د دوی پښه راکش کړله نور امریکایانو هېڅ ترلاسه نه کړه خپل غرور خپله امپراتوري په افغانانو باندې له منځه ویوړله مونږ چې د دې خاورې دعوه کوو د دې خاورې بچي یو مونږ حق لرو په افغانستان کې خپل د نظام انتخاب وکړو له غړې دیموکراسۍ 3 ځله 4 ځله دلته انتخابات کړي دي 2 دورې د کرزي او 2 دورې د غني حماقت حکومتونه او انتقالي حکومتونه خو پرېږده دوی چاته د رایې حق ورکړه په کومو رایه باندې دوی راغلي دي تیر ځل شړونګا د جانکیري په مرسته 2 حکومتونه په هر کې کېنول دا ځل د پامپو په مرسته باندې 2 فاسد حکومتونه په 1 کیلومترۍ د کابل کې د ارګ او د سفیدار ماڼۍ 2 ولسمشرانو لوړه وکړه چې تاسو ولیده دغه د دیموکراسي زېږنده ده او اوس هم همدغه خلک چې په 300 رایو ارګ ته راغلي دي مونږ ته د انتخاباتو چلنج دا مه راکوئ والله چې که شفاف یو که مردار انتخابات اصلا انتخابات زمونږ دپاره اصل نه ده اصلا مونږ غواړو نه چې زمونږ ویاړلي مشران هغه څوک چې د امریکا امپراتوري نسکوره کړله هغه د یو جاسوس سره انتخاباتو ته ودرېږي هغه څوک چې د امریکا د غرور ښکرې ورمات که د امریکا له مزدور سره انتخاباتو ته ودرېږي یو وخت سپي زمري ته پیشنهاد کړی چې ما سره غېږه ونیسه زمری ترېنه روان سو سپي به باندې غږ وکړ وایي ګوره بیا به تاریخ لیکونکي لیکي چې له سپي نه وډار سو وایي هره دغه تاریخ قبول ده خو دغه تاریخ ما ته د شرم او د عار خبره ده چې زمری له سپي سره غېږه لاندې وته غېږه ورسره ونیوله اوس طالب هم په همدغه شي شرمېږي چې زه به له یو جاسوس سره له یو مزدور سره د امریکا له پالیسټې سره انتخاباتو ته درېږم دا د مونږ دپاره عار او د ننګ خبره ده که نه انتخابات والله په داسې سوکان وخوري چې ته مه پرې نو د انتخاباتو چلنج د مونږ ته څوک نه راکوي مونږ په بار بار دوی ته ثابته کړې ولس او ملت د تا په وړاندې درېدلی 40 میلیونه له پوس نه تا 3000 رایې هم نه دي ګټلي 500 رایې د شړونګا 500 د CIA د جاسوس 500 د هغه بل مرستیال یو 500 رایې په هر کې که چا درکړې وي
نو ته په 3000 رایه باندې دومره یو لوی او عظیم ملت ننګوي، دومره لوی اتلان ننګوي چې هغه د امریکا په هیڅ هم بندواز نه و. سره د تاسو جاسوسانو، سره د تاسو د بلیک واټر د مزدورانو، د امریکا او د ناټو د ایساف قوتونو ټول یو ځای کړی، یو ګرد ته یو خطا کړلی. مذاکرات شروع له امریکایانو سره سوی، قربان له امریکایانو سره سوی. اصلي طرف زمونږ امریکایان دي. د هغوی په وزرو، د هغوی د بیپن جاودو تر سوري لاندې تاسو راغلي یاستئ. کنې د CIA جاسوسه ته خو په کولاب کې ناست وې، تا خو په فرانسې کې چکرې وهلې، تا خو هلته م امریکایانو او اروپایانو ته. اوس د هغه بل د مسعود ورور مکتب مسعود، هغه د فرانسې کې په همدغه لګیا دی چې یو خطرناکه جنګ د پلار ولاړ کړو. په سوکانو باندې تاسو زغلو، ضرورت د توپک شته نه درته، ځکه تاسو ایمان، غیرت، وجدان مخکې مونږ ننګولی وو. مخکې مونږ او تاسو سره لاندې وتي وو. چېرته تللي وئ؟ کابل مو چاته پرېښي وو؟ که طالب پنجاپی وو، د پنجابي له لاسه تر کولابه ته تښتېدلی، د بې غیرته بچی ټیکرای واچوه، بنګړي په لاس ته طالب ته چیلنج ورکوې. که طالب پنجاپی وي، دا ستا خبره به در سره ومنو، خو د ارګ د دروازې سره د دغه پنجاپی غومبر درته. په حقیقت دا نه ده. طالب د دې وطن اصلي بچی ده. ته د امریکا جاسوس یې، پردی پال یې او مزدور یې. ځکه بداران دې په تېښته دي پرون دې په حقایقو ویلو باندې شروع. هر څوک چې د انتخاباتو چیلنج کوي، که غني یې کوي په سرخاو کې ورسره انتخاباتو ته درېږم، که صالح یې کوي پنجشیر کې ورته درېږم، که دا پټخپزه یې کوي په بامیانو کې ورسره درېږم. یوازې زه هېڅ کمپاین هم نه درسره کوم، د انتخاباتو بکس هم چې هر چا رانه وګټلی دا دی. د انتخاباتو چیلنج زموږ مشرانو ته مه ورکوئ. دا عار او ننګ ده زموږ دپاره چې له جاسوس سره، له غلام او مزدور سره زه په سیالۍ درېږم. ټیټې سترګې به خپل له بادارانو سره ځې. دا معرکه، دغه مقدس او سپېڅلی جګړه، دا مونږ ګټلې ده. مونږ فاتحین یو، زمونږ مشران فاتحین دي. مونږ فاتحانه کابل ته راځو، له پړو له رسیو سره راځو، او داسې نه راځو نو وادې ورېداسې بیا به مونږ مظاهرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لوی الله مو سپارم. شاهین صاحب لایف ته قطع که زه نشم قطع کولی.